هیله کوم واخلئ. دا څه شی دی؟ د پیسو چک دی. هغه نه و، هغه ګیراور. هو ګیراور. هغه د وخت په څیر چې غټ و. سرګي. هو اوس نو هغه نشته. استغفر الله پلارجانه، ځان ته داسې مه وایه. نه همداسې وم، یعنې پخوا چې زه ناپوه وم هغه وخت ویل مې چې دا ښځې ولې درس وایي. ډېره غوسه به مې راتله لورجانې. Dedim başımdaki dedi cirandır. Dedim hayran mısın? نه همداسې وم، یعنې پخوا چې زه ناپوه وم هغه وخت ویل مې چې دا ښځې ولې درس وایي. ډېره غوسه به مې راتله لورجانې. همدارنګه چې هر چېرته وګورم ښځې دي، ډاکټرانې دي، همدارنګه انجینرانې دي، عسکر دي. بله دا چې بیا داسې په خپله پښو هم نیغ ودرېږي، له سختیو سره مبارزه کوي او له خپلو حقونو نه دفاع هم کوي. زما به ډېره غوسه ورته راتله والله چې باور مې نه راځي پلاره دا خبرې تا وکړې. مخکې مې ویل وسې نه وایم. ای پلاره تا تل ماته نه دي ویلي چې د عزیز سنجر په څېر شه. ډېر شرم دی. پلار دې درنه قربان شي ته لکه چې زما خبره ته غوږ نه نیسې. ما مخکې ویل وسې نه وایم ګرانې لورې. زه اوس څنګه د هغې ډاکټرې حق ادا کوم ووایه اسرا جانې ښه څنګه یې ادا کوم اسرا؟ ته زما په څېر داسې د چټیات ویونکو خبرو ته مه ګوره سمه ده. ته درس ووایه لورې، ووایه څومره چې ویلی شي. ووایه لورې، هېڅ دمه مه کوه والله. ګوره ډاکټره شه، استاده شه، پروفیسوره شه، اتله شه، خدمتګاره شه زما ګرانې لورې. باور مې نه راځي زما د مهربانه زړه پلاره. خو زما زړه ښي خواته دی لورې. اتاتورک څه ویلي پلاره؟ ویلي دي چې ای اتلې ترکي ښځې، ته په ځمکه د څښېدلو نه په وزرونو باندې په هوا کې د الوتلو ارزښت لري. او ویلي دي چې زموږ ښځې باید له نارینهو نه ډېره هڅه وکړي، ډېره علم زده کړي او همداراز ډېر معلومات ترلاسه کړي. والله بېشکه دی، زه هم همداسې وایم. زموږ هېواد هغه هېواد دی چې ښځو پکې ښه پرمختګ کړی. هېڅوک زموږ مخه نشي نیولی. ته اندېښنه مه کوه. آفرین لورې، زما تکړه لورې، زما ګرانې لورې. تکړه مې وویل په یاد مې شو. زمونږ کوپوس بابا چېرته دی؟ نن هېڅ رانغی. کوبیلایا په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ. په منځ کې یوه ډالۍ ده ستا لپاره. باور مې نه راځي. څه دې واخیستل؟ آی کوبیلایا د سوی په شکل کې چاکلیټ ستا لپاره. ډېره مننه کوم، ډېر خوږي. دننه راشه که نه؟ نه کوم بل وخت بیا راځم سمه ده؟ ولې؟ کله کان ورور نه شرمېږي، هغه خو بېلې دیم نشته. نه زه له کان بوزوک نه ولې وشرمېږم. موږ له یو بل سره مینه لرو. بله خبره ده. څه شوي؟ هغه کله چې جګړه کان دلته وي شور ماشور ډېر وي، له هرې دروازې نه غږ راوځي. بایرام روډ دلته وي، کان بوزوک دلته وي. هر څوک خوشحاله وي کله چې هغوی نه وي. سالواتور تل داسې وي پیرسون. خدیجه هم داسې وي. زه هم په داسې وخت کې نه غواړم چې ساتیري وکړم، زړه مې نه کېږي ویلسن. ځوانانو دننه لاړ شئ، په څنګ کې اوسئ. نه پوهېږم خبرې وکئ، ورسره ټوکې وکئ چې فکرې بدل شي. اوس د هغې ټول فکر کان ته دی. سالواترورې خدیجې ته مې ونه لیدلې لورې. زه د عسکرو خدمت لپاره قرارګاه ته ځم. ستا اولادونو ته خواړه پخوم. خدای پاک دې ټول ژوندي لري لور جانې ټول.
حاله د خدای پامان د خدای پامان خوري ژوندی اوسئ. آخرم یو کس زنگ بواهه. نظره حال د سره وندي سرګي مړ شو. څه څه وایې؟ سرګي ډېر تکړه کس و. په دې معنی چې له کوم بل تکړه کس سره مخ شوی نه پوهېږم. ګوره هر څه بیخي برعکس مخته لاړل. ما په سختۍ ځان وژغوره. دلته زموږ د کولو څه نشته. له هغوی سره دلته حسابي نشو کولی. پیلوټه څنګه شوه؟ هغه یې وژغورله. اوس ځي. د کولو څه نشته. زه هېڅکله په اسانۍ ماتې خوړل نه منم نظره. دا څه معنا لري؟ پام کوه چې له هغه ځای نه لرې لاړ نه شئ. پیلوټه به ونیسئ. ان نور عسکر به هم ونیسئ. اوس نو کوم ځای چې زه درته ښیم هلته لاړ شه. هلته یو څوک شته چې زه غواړم ورسره وپېژنې. سمه ده. هغه دې اوس ویسي. له هغه نه وروسته بیا ګورو. راغلی کوپوز. هو جنرال صاحب. له ډګرمن تیمور سره هم خبرې وکړې. اخر هغه دا کار کوو. امر پر ځای کېږي جنرال صاحب. کوپوزه دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟ که جزئیات یې غواړئ زه یې تاسو ته وایم خو هغه شیبه مې بیا حوصله وکړه. هغه کس له تا نه شکایت کړی دی. په 2 ساعتونو کې لار قرینه 6 ځلې زنګ وواهه. هغه کس د فایق توراج کس و جنرال صاحب. کومه چورلکه چې غورځېدلې د هغې د پیلوټې پلار فایق توراج دی. هغه شتمن فایق توراج؟ هو جنرال صاحب. ما ته یو چک راکړه چې د پیسو ځای تش و. زموږ د پیلوټې د روغ رمټو ژغورلو په بدل کې. ته څه وایې؟ موږ له څه ډول انسانانو سره ژوند کوو ته دا بې شرفه ته وګوره. موږ هغوی ته دومره بې وجدانه انسانان ښکارو. ها افسوس. له بده مرغه چې هم داسې ده. ښه دې کړي. کاش یو 2 څوکه د نور هم وهلی به. اوس نو ماته ښه غوږ شه. که په هر ډول له تا نه چا پوښتنه وکړه یا یې د څېړنې هڅه وکړه نور ورته ووایه چې ما ته جنرال کوتان امر کړی و هر څه چې کوي ودې کې ته دې ځان له منځه وباسه. پوه شوم جنرال صاحب. داسې انسانان زموږ د هغو ځوانانو په احساس باندې نشي پوهېدلی چې هغوی په غرونو کې د هېواد د دښمنانو سره جنګېږي. جنرال صاحب د کولو څه نشته. بیخي همداسې ده. اتلانو څه وکړل؟ پیلوټه یې ژغورلې ده. چورلکه مو ور ولیکله. ژوندی اوسې مننه کوم. ژوندی اوسې جنرال صاحب. کوپوزه امر وکړئ. په لاسو دې برکت شه. ژوندی اوسې. نه کېږي. داسې نه کېږي.
داسې ده ګوره سلچوک ملګري اوس وګوره چې مسله څنګه حلوي مخامخ پرې ورځي لکه یو قماندان چې خپل عسکري پسې ورځي نه جګړن صاحب د جګړن کان ډیپلوماسي ښه ده ډیپلوماسي له هغه نه خبره تیره ده ته وګوره څومره په غوسه دی وګوره چې اوس څه کوي نه نه جګړن کان یو حوصله ناکه سړی دی اوس وګوره چې مسله څنګه حلوي وګوره حوصله ناک نه دی داسې خبره نه ده ملګریه ته له ما سره شرط وهې وهمې 50 لري سمه ده سمه ده اوس یې ګورو په کراره بایرامه تذکره تیاره کړئ تورانه په تذکره کې لیکدم همره پر ځای کېږي زه تللی شم جګړن صاحب ته نشې تللی تورانه بایرامه تذکره جګړن صاحب زه تللی شم ګوره په دې غره کې زه له تا سره خبرې نه اوږدوم په 15 دقیقو کې کابو 1 کیلومتر لرې بچورلکه کینی او یوازې په 1 دقیقه کې پرواز کوي زما په خبره پوه شوې یوازې 1 دقیقه زه خپل دنده ستا له امله لږ وخت سره نه مخ کوم جګړن صاحب زه تللی شم لومړی بریدمنې دلته څه دي 2 ستوري جګړن صاحب دلته څو دي 3 ستوري جګړن صاحب ډېر ښه د دې معنا څه ده پوهېږې تورنې معنا یې دا ده چې دا یو امر دی دا یو امر دی ته به تذکره کې ځې تورنې بایرامه سمه ده جګړن صاحب ډېر ښه ما ته وګوره تورنې یوه خبره په خلاصو غوږونو واوره بل ځل ته چې ما امر وکړ که به دې نه ویل چې امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب نو بیا ګلا به نه دا کومه عادي خبره نه ده بل ځل ته تکرار نه شي تورنې راځئ چې ځو راکه 50 لري جګړن صاحب ښکاره ده چې اوس نه لرم رښتیا وایي ښه ده داسې چې دا نو کله چې لاړو ډوډۍ به راباندې وخورې ډوډۍ 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 دا ډوډۍ کار ښه ونه شو لاړه تنخوا مې ټوله لاړه هله 3 2 1 ودرېږه ته څوک یې زه ولید لټوم کارون را لېږلی یم راځه مخکې شه نظره نظره کارون لوی سړی دی ها کله تا سره بل وخت مخامخ شوی وای نو یو بل مو وژل همداسې ده که نه خو ګوره اوس ملګري یو پیسې سیاست ته بدلون ورکوي همداسې نه ده ملګریا سازمانونه مو د کلونو راهیسې جنګېدلي دي خو اوس ملګري یو ځکه چې زموږ دښمن یو دی البته د پیسو خبره هم ده او پیسې ایوه البته چې پیسې پیلوټه مو پیدا کړه
څه کوو؟ پیدا کوئ، ټول پیدا کوو. کوم کوردینات مو چې راکړي وو هلته ښکته کېږو قومندان صاحب. اورم هغه اوله پام کوه چې ښکته رانه شي درنه. سمه ده. راځه لږ نور هم وړاندې راشه. قومندان صاحب پوه نه شوم. خدای دې ووهي. بریدګر د حفاظت شوي ملګریان هغوی څوک دي؟ اتلانو شاوخواته ډېر پام کوئ. امره سلجوکه پاس ځایونه ونیسئ چې یو ناڅاپه د برید لاندې رانشو. هله ډګروال صاحب موږ په ډاګه شوي ځای کې اوس راورسېدو. چور لکه د برید لاندې ده، اوس مهال نشي ښکته کېدلی. زوی پوه شوم ډګروال صاحب. دویم بریدمنه مثلا پام کوه تورن صاحب. زویه یوه بله خبره امر وکړئ ډګروال صاحب. هغه ځای ته نږدې کابو 31 کسیزه ډله ده. له دې نه بد خبر ده چې زموږ د لومړنیو معلوماتو له مخې له هغوی سره درنې وسلې هم شته. زوی ډګروال صاحب هغوی څوک دي؟ اوس نه پوهېږو که، خو په دې پوهېږو چې هغوی زموږ دښمنان دي. زر تر زره بیرته وګرځئ، بیا یې باید بیرته وګرځئ او دفاعي حالت غوره کړئ. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. زویه د اتلانو ژوند ته لومړیتوب ورکوو. سمه ده، ژوندي پاتې شئ تر څو چې موږ درځو. هر څه چې کېږي ژوندي پاتې شئ. پوه شوئ؟ امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. خدای مو مل شه. ژوندی اوسئ ډګروال صاحب. حالت څنګه دی ملګریو؟ بیخي خراب دی حیدره. لومړی له دې لعنتي ځای نه ووځو، وروسته بیا د اوسېدو لپاره یو مناسب ځای پیدا کوو. پوه شوم جګړن. چېرته ملګري هغه شیطاني شی چالان کړه. تا ټولو نږدې کلی پیدا کړه. په لنډه لاره مو هلته بوځه. هله ګران امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب. اتلانو زموږ تلل لغوه شول. د جنگ میدان کې هر څوک دې ډېر پام وکړي. شاته ګرځو، هر څوک دې ډېر پام وکړي. الیاسا په کراره تورن صاحب. بوزو که ځو. دا باسته شنه وقته کیږي ها. بله برسان. هو پوره یو ساعت وروسته د کال لپاره ملاقات کوم. سالوات روښه ده. سمه ده، زه بیا تا ته خبر درکوم. اوس بس را روان دی، ټلیفون بندوم، بیا خبرې کوو. هله ځان ته دې پام کوه. وروره ژوندی اوسې ورور. راځه زوی دلته کې. ډېره مننه کاکا جانه، لږ مخکې ښکته کېږم.
ماښام ته مو د سیالۍ لپاره چمتووالی نیولی هغه کار شوی چمتووالی مو نیولی دا دې ولې په لاره کې نیولی وروره لږې غاړې ته ونیسه که نه کله چې قدم اخلي مخې ته مه ګورئ که نه زه له تا نه پوښتنه وکړم چې چېرته وګورم ته د بې ادب ته وګوره د ته وګوره هم په لاره کې ودرېږي او هم موږ ته خبرې کوي ځوانانو شرم دی د څه شي شرم دی ته موږ ته شرم ښیې ها لاس دې لرې که چېرته لرې نه کوم څه به وشي وایم لرې که لاس دې وروره شرفه واخله وروره ښیي که نه واخله نه معیب ته درناوی لرې نه غازي ته دا سړی غازي دی غازي موږ ته څه چې غازي دی وروره ها دا ستاسې لپاره په غرونو کې جنګېدلی باندې نه پوهېږې نه به جنګېدم اوس به دې خوښ شم خوښه مې کوي خوښه مې کوي بې شرفه والا هغه دې پرېږدم خوښه مې کوي خوښه مې کوي خوښه کوي ای هغه خو هېڅکله هم داسې نه کول جنګ یې له کوم ځای نه پیدا شو کوبیلایا او ترورې لکه چې دې خواته دی راځه لورې راځه کوبیلایا زویه په تا څه وشول دا په څه حال څه خبره ده مېرمنه ولې دننه نه راغلی ډېره بخښنه غواړم امیر صاحب کله چې خبر شوم جنګ یې کړی کوبیلای زما د زوی په څېر دی په وارخطایۍ سره راووتو دلته راغلو دا ځوانان له ښاغلي کوبیلای نه شکایت کوي امر صاحب په اصل کې زه له دوی نه شکایت کوم ښاغلی کوبیلای هیله کوم کوبیلای په بس کې له دې ځوانانو سره جنګ کړی دا ځوانان وایي چې لومړی د وار وکړه او جنګ یې پیل کړ موږ یې د لامل پوښتنه کوله چې تاسې دننه راغلی زویه څه وشول ولې دې جنګ وکړه سالواترورې دوی دواړه بې شرفانه ښاغلی کوبیلای هیله کوم ته دا بې شرفان ګورې په باس کې په یو معیوب غازي چې په چاکس باندې ودرېږي برید وکړه هغه هم په ځمکه وغورځېده البته ما هم ونه شو زغملی همدارنګه بیا یې ورته چټې خبرې هم کولې یعنې تا اوس دا دواړه وهلي دي که نه کوبیلایا هو همداسې وشول آفرین دې وي پته په لاسونو دې برکت شه اوس دې هم لږ وهلي دي کاش کې چې سرونه دې ورته مات کړي وای کاش چې په روغتون کې دې بستر کړی وای لاسونه دې ورته مات کړي وای پښې دې ورته ماتې کړې وای خو ترورې توف دې وي په تاسو دواړو تاسې بیا ځان ته سړي مویم داسې ده که نه ستاسې دواړو ساه اخیستل حرام دي سمه ده ترورې څه ته چې اړتیا وي موږ هغه کوو ما ته وګورئ هغه معیوب غازي نه دی تاسې دواړه د هغه نوک ته هم نشئ رسېدلی نوک ته هغه څوک چې غازي شهید نه پیژني د هغه درناوی نه کوي هغه انسان کېدلی شي زه هم له دوی نه شکایت لرم امیر صاحب اوس نو ګورو چې څه کوي سمه ده ترورې ښاغلی کوبیلای تاسې هم تللی شئ څه ته چې اړتیا وي موږ یې له دوی سره کوو راځه زویه راځه شفا دې وي ورور زه مالاماله وشم داسې هم کېدلی شي داسې هم کېدلی شي زویه کوبیلای ډېر ښه کار کړی دی ته دې زړه لوی ونیسه هغوی ته باید صبر خوار کړل شي ستا حق نشي ادا کېدلی دې هېواد لپاره د خپله پښه له لاسه ورکړې ما هم یې 2 سوکه وخوړل یعنې اندېښنه مه کوه ژوندی اوسې ورور حاله د خدای په امان شفا دې وي زویه ژوندی اوسې د کار لپاره ملاقات هم ونه شو خیر دی ګرانه فقط بل کار نشته ورپسې مې ګرځه یو ځای ګورو ګرانه په ورځپاڼو کې د کار موندنې اعلانونه ګورو همدارنګه ستا په څېر سړي ته کار کم دی هله په لاره کې په روغتیایي مرکز کې د مخ پاسمانه وو وروسته بیا زر کور ته ځو ماشومان مو په ګاونډیانو سپارلي په وارخطایۍ سره راووتو هله راځئ چې ځو هغه همدا یوه خبره کوي کارونه وای ما یوازې د چورلکې د مخنیوي خبره کړې که چېرته پیلوټ او عسکر غواړي نو باید ماته ډېرې پیسې راکړي البته چې د پیسو بوی یې احساس کړی نورې پیسې هم غواړي ښه نو ته څه وایې
څه چې غواړې هغه ورکوو. نظره که ماته پیلوټه راوسته نو شتمن به شي، ورته ووایه. سمه ده، دوام ورکوو. څه؟ سمه ده، څومره پیسې چې غواړې درکوو یې. ایوه، کارون څومره هوښیار سړی دی. ښه نو اوس څه کوو؟ ترکمن هڅه کوي چې کلي ته لاړ شي، پرته له دې بله چاره نه لري. لاره یې ونیسئ، ټپي لري له 2 ساعتونو نه مخکې هلته نشي رسېدلی. پام مو وي چې پیلوټه ژوندی ونیسئ. سمه ده؟ او عسکر ټول دې ستا شي، خو پیلوټه ژوندی ونیسئ. سمه ده؟ سمه ده. له تا سره ښه ملګري کېږو. نظره هلا ستا په څېر ترکان مې هېڅ نه خوښېږي، هغه هم هېڅ، خو پیسې مې ډېرې خوښېږي. تاسې تیر شئ. هله بیړه وکړئ. لومړی بریدمنې، دا ځای ګواښونکی دی، هېڅ مې خوښ نه شو. زما هم داسې غالبه، زما هم داسې. جګړن صاحب د تورانې ته به ډېرېږي، د میکروبي کېدلو ګواښ شته، زه باید ورته پچکاري وکړم. دلته نه شو درېدلی بایرام، ګواښونکی دی، تر کلي پورې په تمه کېږو. پوه شوم جګړن صاحب. اتلانو هله غالبه ها زه مرسته وکړم وروره. اوس یې باید دلته پرېنږدو وروره، ژوندی اوسې. الیاسه دوام ورکه. هله الیاسه راځئ چې ځو. چغدام هله له دې ځای نه وځو. امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب. چغدام هله دقت زر کوئ ټپي ولېږدوئ. غالبه سالچوکه تر کلي پورې ونه درېږئ. چغدام ته ښه یې که نه؟ چغدام خدای دې وبخښي. چغدام ملګری ښایي، چغدام ملګری. جګړن صاحب له دې بلې خوا هم را روان دي، جګړن صاحب له دې بلې خوا هم را روان دي. راځئ رزیلانو راځئ.
چغدم ولګېده؟ هو جګړن صاحب ولګېده. چغدم ته ښه یې؟ چغدم ته ښه یې؟ چغدم ملګری ښه یې؟ لاندې وغورځېده، لاندې وغورځېده. امرا سر دې پټ کړه، مې وباسه. خپل ځای ته لاړ شه امرا. راځئ. حیدره دلته راشه. ته لیونی شوی ها؟ بوزوکه موږ باید بیړه وکړو. چغدم ولګېده. بوزوکه په هوښ شه، له تا سره وخت نشم ضایع کولی. یو کس مې ټپي شوی، یو کس مې له لاسه ورکړی، نور کسان باید له لاسه ورنه کړم. په هوښ شه. بوزوکه هغه موږ ته د کور شاده امانت وه. هغه جلی باید وژغورو. په هوښ راشه حیدره، ته خو داسې مه کوه کنه. په هوښ راشه. بوزوکه دوه نور شاجوره هم ماته راکړه. بوزوکه شاجور راکړه. ما ته وګوره، ما ته د تخلیې امر شوی، پوهېږې؟ زه هغه امر پر ځای کوم. سمه ده؟ هغه امر موږ پر ځای کوو حیدره. موږ دواړه یې پر ځای کوو. په خبره پوه شوې؟ هله نو. اتلانو هغوی ختم کړئ. خدای دې تاسې ووهي وحشي ځناورو. هله امرا شاته تېر شه، درته مې وویل سر دې پټ کړه. چغدم لومړی بریدمنې زما غږ اورې؟ چغدم ښه یې که نه؟ لومړی بریدمنې زما غږ اورې؟ چغدم حالت به خراب وي جګړن صاحب، حالت به خراب وي. خدای دې هغه وحشیان ووهي. چغدم اتلانو شاته ګرځو. اتلانو شاته کلي ته ګرځو. تر کلي پورې نه ودرېږو. شاته ګرځو، قدم په قدم، په دفاعي شکل. حیدره موږ له دې ځای نه وباسه. بوزوکه منډه که. امرا منډه که. حیدره الیاسا هلی زر کوئ. بایرامه امرا منډه که. امرا بوزا منډه که. امرا حیدره اوزه. حیدره امرا ته هم اوزه. الیاسا منډه که. هغوی له موږ نه به تښتېدل. کمقلانو له موږ نه به تښتېدل. هغه د اتلانو ډله ده ولیده. د هغوی نیول دومره اسانه نه دي. باید وړاندې لاړ شو.
همدارنګه کارون تا ته هغومره پیسې هسې نه دي درکړي. له تلو نه مخکې باید سیمه وګورو او بیا لاړ شو. زر کوو. ودرېږه ودرېږه. ملګرو دوی مونږ کلي ته نه پرېږدي. غالب الیاسه تاسې له دوی سره خبرې وکړئ. ټول دې بېرته وګرځي، له موږ سره د کار نه لري. تاسې ټول خپلو کورونو ته وګرځئ. هیڅوک دې وړاندې نه راځي. هیڅوک دې له کور نه راونه وځي. له دې ځایه لرې لاړ شئ. اتلانه هغه ځای مناسب دی. هلته تللی شو ملګرو. هله راتلونکې برخه. یا شو جګړه وشو. حیدر را چمتو یې که نه؟ ډګروال ابراهیم کوپوز دفتر دی. زه دوهان بایندر یم. آغلی دوهانه سلام، زه ایتان یم. آغلی دوهان خدای دې تاسې ووهي. خیر دی، خیر دی. روغ رمټ بیرته راشه. ټول روغ رمټ بیرته راشئ. بیا هم د دښمن په ساحه کې د خپل کس د ژغورلو لپاره د یو لیوني عقاب په څېر دننه کیږي.